जिया मैडम जी تا بیګا زما ډېره زیاته بېزتي کړې ده. مشال صاحب زه به ستاسو بېزتي ولې کوم؟ ما درته بار بار کال کولو، تا اړو زما فون نه اټینډ کولو. مشال صاحب که تاسو چې کار وي نو تاسو ما په افیشل نمبر باندې کال کولی شئ. ما په پرسنل نمبر باندې بار بار کالز ولې کوئ؟ هغه کار داسې و چې د هغه د افیس سره هېڅ تعلق نه. ما خو تا دپاره یو ډېر ښایسته او شاندار ګفټ اخیستی و. ما دا غوښتل چې موږ یو ځای ډینر وکړو. دا ګفټ زه تاله په خپل لاس درکړم. مشال صاحب زه د چا ګفټ نه ایکسپټ کوم. او بیا ډینر په کوم رشتې سره تاسو سره زه ډینر وکړم؟ مرجیه تعلقات د مور په خېټه کې نه جوړېږي. همدغه رنګ انسان چې د یو بل سره کیني نو سره اشنا شي او بیا ورسره ورو تعلق هم جوړ شي. او زه خو تا سره ډېر ژور تعلقات جوړوم. دا سړی د سیټ سره هغه ډرایور دی. نو ولې موږ هم ځان سره ډرایوران کیسه نه مړه یار، هغه د هغه سیټ د نوکرانو تنخواه هره میاشت وړي د بینک نه. ستا مطلب دا چې موږ هم هغه ځو راځو؟ مړه یار ته خو دنم زیات وختې. اوس ورته ټینګ شه، هر وخت خو ته ما یادې. هغې کې به غونډه حصه راکوي رانه. نه مړه حصه موږ له به حصه راکوي. خو څه تنخواه یې به څومره وي؟ د 40,000 به وي. مړه یار ستاسو مازه خراب دي چې ډېر هم نه که نه دغه 80 کروڑ به سمثینګ دغسې وي. پوه شوې دا ما مشال صاحب غټ سیټ دی، ډېرې کارخانې چلوي. داسې مې دی راځي. او ستا رقم 75 लाख रुपए او پورا 2 کسان وچلی دي. 2 کسان؟ یو منیجر بل ډرایور. ډرایور هم؟ ډرایور خو په هسپتال کې مړ شو. هغې مړه شو او جنازې مو شوې. زه دا سوچ کوم چې تاسو مړه شئ نو ستاسو خو به پته ونه لګي. تا ته خو پته ولګېده که نه چې زه کینګ سکارپین یم. او زما سکارپین چې چاله یو ټک ورکي نو هغه لکه د هندوانو د مړي ایره ایره شي. دا هر څه په غلطۍ کې شوي دي. موږ خو صرف پیسې وړلې. دا هر څه ټیک کېدی شي. هغه څنګه؟ ته او ستا ملګري د مرګ نه بچ کېدی شي. ته به زما یو ورکوټې غونډه کې جایز کار کې لکه چې ته بچې په بچو باندې زه ناجایزه کارونه نه کوم. بس صرف لږ کوټې به زما ملګرتیا کې. څنګه ملګرتیا او څنګه جایز کار؟ جیا ستا خور ده که نه؟ ته نورې ډرامې دې کومې وې چې نور همونه کوم چې دغه د نوي کارنامه وکړه. ته دنیا ته به څه جواب ورکړې عثمان؟ ممي ډیډي دې په ژوندون باندې مړه کړل، خپل ژوند دې برباد کړ عثمان. اوف الله عثمان راته څه وکړه عثمان؟ څه وکړو موږ اوس؟ عثمان دا تا ډېر زیات غلط کار کړی. دا به اوس څه کوو موږ؟ زه څه وکړم؟ ما معاف کا. آی ایم ساري، زه نور څه نشم کولی. اغبل بې غیرته ته وګوره، ستا په ګناه بدلې کې ما د ژوند سودا کوي. ما نن د مینې په سودا کې هغه ده وګټلو چې په کوم کې ما خپل تن من تن هر څه لکه جواری لو کړي وو. زه پوه نه شوم. ته هم داسې ناپوه یې بس صرف دومره ځان پوه که چې نن جیا په
خلاص شوه او ډېر زر به د ناوېتوب په سره جوړه کړي په لاسونو باندې زما د نامې خو زما هغه خلک ډېر خوښي څوک چې زما نه نفرت کوي ځکه چې بیا په مینه کې خواږه نه وي وایم وارې د حسن خاپیره دا ژوند نه دی دا به دې سور ور کړم ته زما هیڅ نشي کولی ما کله ویلي دي چې زه به ستاسو کوم که دا ما کولې ما به ډېر پخوا کړي وو ډېر څه به مې کړي وو خو البته ستا د رور د ژوند پړې زما په لاس کې دی زما تا ته وایم که نه پاسه What nonsense ندیم تمره سارے څوک پاسي یار 8 بجې دي تر غرمې پورې خوبونه کې ټوله شپه د موبایل او انټرنیټ سره مشغولېږي بیا سهار د پاسېدو نه پاسه ماله ناشته جوړه کا لا خبر هم کې چې واټ نانسنس څه مصیبت دی زه چالم ناشتې ماشتې نه جوړم مخکې به دله چا ناشتې جوړولې د واده نه مخکې به ماله بیبي ګل دا ناشته جوړوله او اوس به راله ته جوړې ولې زه ستا نوکر یم ته زما ښځی او د ښځې په ډیوټۍ کې دا شاملوي چې هغه به د کور ټول کارونه کوي ځان له دې نوکر وساته یا مور له دې تنخوا وتړه شمالي دا خوله دې سمه خوځوه نن خو دې دا خبره وکړه دا دې خپل خاطر وګڼه چې بیا دا خبره ونه کړي مشال خان ستا د مزاج هم نه دی دا بالکل د په شکل موسم ورته کوي کله وریږي او کله شین کېږي د عثمان سره اوس څوک وو وردن یې کو که رابار یې کو ظفر خان د غالب گرفتار کا خو د منیجر په کیس کې نه چرته په بل کیس کې ولا کنده وکنه او لړای کا پکې چې سر د لاندې پکې راپوزي زما په زړه باندې هغه ته پوله ولاړې پوله اوکې دا خو وړه خبره ده اوس په سیف ته فون وکړم هاسټل و چاپو وکړي صبر سر برآمد کې رټینګ وکړي دا پاکستان دی دلته که ستا زړه ښه او که بد خو چې واده شي نو خپل ژوند به د خاوند په خوښه تیری ته لا د هندکو پښتو نه را خبره نه یې ځکه دې معاف کوم خو که بیا دې داسې عمل وکړو نو ښه به دله نه یي پاسه چې ځو ندیم زه اوس هغې کور ته دوباره نه ځم او ته که واقعي ما سره ژوند تېرول غواړې نو ته هم دې کور ته راشه دې کور کې بلا شي کمرې دي یو کمره کې تم پرېوځه او هلو پروت اوسه څه مطلب زه تا ته سپی ښکارم چې ستا په در به پروت یم Don't touch me. زه ستا هغې جهنم ته واپس تلل نه غواړم چې زه جهنم هغه چوکیداره پکې ناسته ده بیبي ګل Shut up! That's not the hell. That's my heaven. And the heaven goes to my mom's feet. Understand? زه په هیڅ صورت هم نه ځم تا سره What's going on, my child? Nothing, Dad. ته وګوره که نه کاکاجي یو خو بې تپوسه د کور نه راغلی ده او اوس چې ورته یم کور ته ځو نو انکار کوي زه هیڅ چارې هم ستا کور ته واپس نشم تللی هلته زما هیڅ پرایوسي نشته پرایوسي څه مطلب کاکاجي ستاسو ورته خیال دی ندیمه بچې ته فکر مه کوه زه به یې پوه کړم کاکاجي تاسې وپوه کوئ زه خو یې نشم پوهولی ټیک ده زه به لاړ شم